په دنیا کې هر یو انسان د څه نه څه څیز ارماني دی. الله پاک هر یو انسان داسې پیدا کړی دی چې د هغه څه نه څه ارمان په زړه کې ضرور شته دی. کو یو وخت یو انسان ډیر زیات مال حال لري، بچی یې نه دي ورکړی نو د بچو ارماني دی، او کو بل اړخ ته یو انسان ډیر زیات بچی لري وی ماشاءالله مال د خدای دی، خو مال دولت او پیسې ورسره نشته دی نو د پیسو ارماني دی. نو نتیجه دا شوله چې کم انسان هم په دنیا کې دی که هغه بادشاه دی او کو ګدا دی خو د څه نه څه ضرور ارماني دی. نو ځکه خو رحمان بابا وی چې یو داغ په ټټر ایښی د هر چا دی، که بادشاه د ولایت دی که ګدا دی و هر چا یې برخه ورکړه ګوهې ګوهې، خپل قسمت د هر سړي جدا جدا دی. السلام علیکم، زه یم عبدالله عابد، په سوات یونیورسټۍ کې استاد یم او تعلق مې د 400 سره دی. تاسو راته هم خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساتئ او څه کار روزګار کوئ په کمنټس کې راولېږئ. زما خوږو پښتنو، زما دا ارمان دی چې زما ټول پښتون قام دی معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. اوس دوی دپاره زه مختلف کتابونه ګورم او هغه په مورنۍ ژبه کې په ساده طریقې سره د ویډیو په شکل کې تاسو ته دررسوم. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا اواز باقي پښتنو سره شریک کې کیدای شي چې ورور مسلمان په عمل وکړي، خدای پاک کامیاب کړي، نو زما او تاسو پکې پوره حصه وي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ او هغه دا ده چې دا دنیا خدای پاک پیدا کړې داسې ده چې دې کې هر انسان ارماني دی، یعنې د یو انسان ټول ارمانونه نه رجي. یو اړخ ته یو انسان ډیر زیات مالدار دی، مال حال لري خو بچی یې نشته دی نو د بچو ارماني دی، او که بل اړخ ته یو انسان ماشاءالله ډیر زیات بچی دی وی مال د خدای دی خو پیسې ورسره نشته دی نو د پیسو ارماني دی. نو معلومه دا خبره شوله چې انسان په دې دنیا کې څه نه څه ارماني ضرور دی. اوس که چېرې مونږه د دنیا په نعمتونو کې د ځان نه اوچت خلکو ته ګورو نو ګورې همیشه به پریشان او سرګردانه یو او ناشکري به کوو، او که په د دنیا په نعمتونو کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګورو نو بیا به خدای پاک د حکمت او په فیصله باندې مونږ رضامن یو او په زړه کې به د خدای پاک نه ډېر زیات خوشحاله او شکرګزار یو. تاسو په دې لارو کوڅو کې وګورئ که نه، تاسو به په دې بازار کې وینئ چې یو انسان به وي چې د هغه به یو لاس نه وي او مونږ به وایو چې خدای پاک تاسو مونږ له څه راکړي دي چې مونږ وګورو خدای پاک د هغه خو لاس نشته دی. نو هغه وخت کې مونږ شکر ده یا الله شکر دی چې په بدن خو روغ یم که نه. نن سهارنۍ خبره ته کومه زه روان وم دې منګورې ته، یو کسو په یو خپه معذور او ګاډۍ یې چلوله په ډانګورۍ باندې او دا عطر او تسبیح او مسواک یې خرڅو، ماشاءالله ښایسته ږیرې وه، پټکې هم والو او یو خوا ډانګورۍ وه او بل خوا یوه خپه وه او هغه ګاډي له یې کور کوله او ګاډی به یې بوتلو. چې ما وکتم ما د خدای پاک شکر ادا کړو چې یا الله ستا لاک شکر دی په لاسونو خپو خو روغ یم که نه. نو که د دنیا په نعمتونو کې مونږ د ځان نه ښکته خلکو ته ګورو نو د خدای پاک د شکر موقع به مونږ ته راځي او خدای پاک به د شکر توفیق راکوي. او که د دنیا په نعمتونو کې مونږ د ځان نه اوچت خلکو ته ګورو نو زما خوږو پښتنو همیشه به بیا ناشکري کوو او د خدای پاک نه به خدای نه خواسته ناراضه یو. تاسو وګورئ که نه د بعضې خلکو بچي نه وي وي خدای پاکه یو بچی راکې او منښت کوي، او که تاسو اخبار وګورئ نو بل سړي به اشتهار ورکړي وي ما خپل زوی آق که او زما په جیداد کې به وي حصه نه وي. دا ولې پوزې لتې راغلی وي او تنګ وي تې. نو معلومه دا خبره شوله چې څوک بچي غواړي او څوک د بچو نه تنګ وي. بل اړخ ته تاسو وګورئ د یو انسان به تش لوڼه وي او د زوی به ارماني وي او د بل انسان به تش بچي وي یعنې هلکان به وي او یو نیازبینه لور به د خدای نه غواړي. نو معلومه دا خبره شوله چې د دنیا په نعمتونو کې ټول انسانان مکمل او برابر نشي کېدی. نو مونږ له پکار دی چې دنیا په نعمتونو کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګورو، اوچتو ته نه ګورو، چې ښکته ته ګورو د شکرګزارۍ او د صبر او د خدای پاک د حکمت او په فیصله باندې به رضا کیږو. او که د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورو دا یو خبره وره ګورئ همیشه به سرګردان او پریشانه یو او ملاویږي به هېڅ نه. ستاسو د اورېدلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.